نن سبا ټوله دنیا ښځې سهار وختي پېښور ته ښځې روانې دي، بورقې په سر کړي دي، چا ځان له د قص ته لاس تړلی دی، چا د قص ته زوی کېنولي ورته یې پلستر اچولی دی. یعنی یو زنانه تقریبا کم از کم د 14 کالو نه زه چې پېښور ته لاړ شم یو ځای کې ناست دی او یو ماشوم له خپې ته پلستر اچولی دی. یعنی یک بخت دی دا پلستر نه ښه کېږي، دا څنګه پلستر دی؟ ماشوم خو پکې مخکې راکوټ اوس پکې زلمی شو پلستر همغه پلستر. دکاندار مې اشنا دی داسې لږ اخوا دی، هغه ما ته وایي څوک مونږ 20 ځله ورته وایي، پولیس هم بوتله اوچته یې کړه، د اخبارونو والا هم ورپسې رالل. بس د دې سپېرې دغه کاروبار دی، کله یو زوی ته خپې ته پلستر اچي یو کله بل ته پلستر اچي، 15 ورځې پسې تیلر کې بل ته ور واچوي. دا یو کاروبار نن ګرځېدلی زما. ښځې ځي، ماشومان ځي، دا واړه واړه هلکان دا پوټینې پوټینې هلکه قرآن شریف ته یې کېنوه، نیکبخته مدرسه کې کېنوه، دا خپل بچی دی، سکول ته سرکاري ولېږه، چې ته یو غریب سره یې کېنوه چې ته قرآن پې زده که، د خدای بنده. نو ماشومان دې په مخه کړي دي او په هغې باندې ته سوالونه کوې، کوڅه په کوڅه ښځې، ماشومان، بوډاګان، دا لګیا سوالونه کوي. او پکېږه ما ډېر خلک د جوماتونو او د مدرسو په نوم هم سوالونه کوي. نه مدرسه شته او نه جومات شته، ما ته پته ده. دې مخکې ورځو کې یو کس به چنده غوښتله، بیا ما ته بل چا ووایي ملک هغه چندې والا نه ښکاري یو علاقه کې، وایي هغې نه خبر نه یې؟ مې نه، وایي د هغې خو نه جومات و نه مدرسه وه. مې د څه له غوښته؟ وایي دا 2 کس یو بل سره صلاح کړې وه چې پیسې به غونډې کړو، نو بیا په جومات ته ځمکه اډو، فلحال پیسې نشته به غونډې کړو. نو مې بیا بند جومات یې واخېست ځمکه، وایي نه نه هغه روان شو یو بل سره، یو وی دا زما کېږي بل وی زما کېږي، پیسې په میان نیمې کړې، نیمې یو جیب کې واچولې، بل کې خیر و خلاص. دا خو ډېر لوی ظلم. د جومات په نوم د خلکو نه غواړئ خورئ، د مدرسې په نوم د خلکو نه غواړئ خورئ، د مسکین او فقیر طالب په نوم د خلکو نه غواړئ خورئ، او خدای له به څه جواب ورکړي د قیامت پر ورځ. دا خو د ډېر لوی ظلم و. نو سوال هم حرام دی او سوالګرې رټل هم حرام دي، او چې د الله نوم درته والي، د الله په نوم، اوهو د الله د نوم نه هر څه زار. یو زنانه ده، ماشوم بچی ورسره دی، یو دشت و بیابان کې روانه ده، یو شرمخ ولیده او پرې راغړم کړی. چې پرې راغړم کړی دا ښځه ویرېده، وتښتېده، شرمخ راغی او دا ماشوم یې ونیوه ویې تښتاو. خو ماشوم په اورني کې په ټوکړه کې تړلی و، د شرمه غاښونه ماشوم ته ونه رسېدل، خو ټوکړې ته ورسېدل، په منډه یې وتښتاو. او دې ښځې چغې کړې دا داسې ال نه دی خدای ساته، یا الله بچی رانه شرمخ یوړو. او د دې مور په مخ کې به چیر پر کوي، نو الله داسې وشو. دا حق حیران، سترګې واضح دی کې یو انسان راغی، نیزه ورسره ده او په یو منډه راغی او په دې شرمخ یو چغه وواله، او شرمخ دومره ویرېده چې ماشوم یې وغورځه وتښتېد. هغې سړي هغه ماشوم راوچت که، ټیک ټاک روغ رمټ، ځکه غاښ لا د ماشوم غوښې ته نه دي رسېدلی. او دې مور ډېره وړه خورې یا ترورې یا لورې دا ماشوم دی واده. یا بچې ته څوک یې وروره خدای د سره خو کا، تا خو زما بچې د شرمخ د خولې نه راوویسته، تا خو مصیبت نه بچ کړم، زما مخکې وې زما د ماشوم زوی خوړه. او ته وایي زه د الله فرشته یم، تا چې اواز وکړه چې یا الله، دې وخت کې زه په 8م اسمان کې وم. الله ویل یو بندګۍ د پلانکي ځای کې څوک به مدد له لاړ شي. ما ویل الله زه دله راورسېدم. او خبرې چې دا ولې الله نوم دی واخېست، الله دې مدد وکړه. خبرې چې دا ولې الله وی یو وخت کې دې نوړی خوړه او صرف دې سره یو نوړی روټۍ وه، زیاته نه وه، هغې خولې ته دننه کړې وه. یو سړي سوال وکړه خیر راوړی د الله په نوم، دې وی او ما ته د خپل رب نوم واخېسته، زما د رب نه زما هر څه قربان، نوړی خولې نه راوویسته، دقه یو نوړی د سوالګري دا واله، د رب د نوم نه هر څه قربان. الله وی زما د نوم احترام یې کړی دی، او د خولې نه یې نوړی زما د نوم په احترام کې رایستې ده. نن بدل خلاصوم، د زمري د خولې نه نوړی راوباسم او دې له یې واپس ورکړم.
الله غیرتی دی خواه. رسول الله مبارک فرمائی انا اغیر منکم، استاسو نظر زیاد غیرتیم، والله اغیر منی، اللہ مانا زیاد غیرتی. او دا غیرت تقاضا هم دادا کہ تا ما سره خکے زبم خکو، تا ما خوشحاله زب تا خوشحالو. نو چې تا اللہ خوشحاله که یریگا ما اللہ با دی خامخا خوشحاله، او چې تا اللہ خپکے نو فکرم مکو بیا با خپکی با دی. زمون د دین په د امامانو کې یو امام تیر شوی دی، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. دا ډیر متورع او ډیر عجیب شخصیت دی. د رسول الله مبارک د شپږو لکو بلکې بعض محدثینو لیکلی دي چې د 7 لکو احادیث حافظ دی، کې یوازې د پیغمبر علیه السلام نه دي، د صحابه او اقاویل او تابعین دا ټول پکې شامل. د 7 لکو روایات او د احادیث حافظ دا آسان شی نه دی، دا ګران شی. او بیا د قرآن شریف حافظ او دومره پرهیزګار او چې کله د پرهیزګارۍ خبرې درته وکړم حیران بشي. یو ځل کور ته راغی، کور ناستو، بیبي ورته روټۍ کېښوده. چې روټۍ کېښوده بیبي دته نوړۍ اوچته کړه، نو زر یې واپس کېښوده. بیبي ته وایي د دې روټۍ نه ماله د حرامو بدبویي راځي. دې ته د مارونو کشف وایي، کشف. بعضې وخت یو انسان ته هغه څیز په پوزه محسوس شي، په سترګو په غوږ چې هغه موږ عامو خلکو ته نه محسوسېږي. چې نیک سړی وي، چې بدعملي بیا جادو ورته وایي، او چې نیک سړی وي نو دې ته کشف وایي، کشف. نو یې ماله ته بدبویي راځي. نو بیبي ورته وایي چې اوړه تا راوړي دي، مالګه تا راوړي ده، خشاک ستا دی، اوبه ستا د کور دی، نو حرام پکې د کم ځای نه راغله. وی ښځې نور نه پوهېږم، خو ماله د حرامو بدبویي نه دې ډوډۍ نه راځي، دا نه خورم. بیبي وی او یاد مې شو، یاد مې شو، خمبیره مې د پلانکي د کوره راوړې ده. خمبیره نه وه، خمبیره د پلانکي د کوره. معلومیږي دا چې دا مساله پکې خمبیرې جوړه کړې. وی بس زه خو یې نه خورم. ډوډۍ کېښوده. څه موده پس یې تپوس وکړه بیبي نه، وی هغه ډوډۍ څه شوه؟ وی صاحب نه تا وخوړه چې تا نه خوړه، موږ وی موږ هم نه خورو، بچو دې هم نه خوړه. نو چې سوالګري به سوال وکړه، وی خیر راوړی خدای مو بخښه. نو موږ به ډوډۍ ولېږله چې دا روټۍ شته نوره نشته. غربت زمانه وه. وګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې، هغه به وایي چې هغه نه ده خوړلې، موږ یې زله خورو. اره دې زمانې سوالګري نو چې د خلکو نه پیسې شلی، او سوالګر چې کور ته ننوځي اوس پتې ځان ساتي. ګورې د سوال په جامه کې ښځې سړي ګرځي او د خلکو نه غلاګانې کوي، هر قسم شته. څوک موټر ته مخامخ ولاړ او سوال کوي، جینکۍ سوالونه کوي، د ګناه دعوت خلکو له زمرونو ورکوي د سوال په اړه کې. ماشومان لکاني او د اکثر د انټرچینجونو کې ولاړې او څه شیزونه یې لاس کې نیولي چې ته وایې نالم وي، هسې خو یو 100 روپۍ راکړه، خیر غواړي. د سوال مختلفې طریقې د سوال، ګناه ده او حرام دی، حرام. زه یو ځل پېښور کې روان وم په قصه خانه کې، یو هلک و دا پوټینې لکان دي راوانه. بعض انسان خدای د قد نه راکوټې پیدا کړي انسان دغه پوټینې هلک و سوالګر و. زما ورته خیال نو چې کلب شو راټوپ یې کړی او زما دې پتون پورې کلک ونښته. هغه زمانه کې ډېره مخکې خبره ده، دا د 22 کالو نه مخکې زړه خبره ده. چې راټې ما خدای چا را سره ګزار وکړه که څه چلو شو، ناګهاني چې مې وکتل اوس دغه د کټ خوا مې د خپې پورې نښتې. حیران شوم چې خدای دا څه مسله ده. او زر وایي 100 روپۍ دې دو، اواز هم داسې د بدماشۍ غوندې دی، 100 روپۍ دې دو. هغه وخت کې سل داسې دي لکه چې اوس ولې 15,000 روپۍ ورکړي، ځکه 22-23 کاله مخکنۍ خبره. میں سے چل دے 100 روپے دے تو دے دو، نہیں چھوڑتا 200 روپے. او خلق ټول په تماشا دی، هلته خلق تماشې ته د کله یو خپې ته ورټوپ کله د بل، او خلکو له 100 روپۍ غشتې. یا خدای ما چې وکتل، خدای سپېره ماله خو د سپینې جامې دي ټولې تکې تورې کړې، ظالم د خاورو ډکې دې کړې. 100 روپۍ غواړې، ولې موټ مې در باندې خرڅ کړي، را باندې خرڅ کړي. 100 د څه غواړې؟ نہیں 100 روپۍ دی نہیں جوړونګا. اوس خلک هم ورته ولاړ دي او د ظالم بچی تا 100 روپۍ د یو نه غونډی او مازدیګر ستا خو د وزارت اعلی ضرورت نشته.
تا نه غټ مالدار تا خود بلا پیسې ګټې नहीं छोड़ूंगा 100 रुपए दे दो मैं अखवा चा सुख में होता है सर तो नहीं वो दले वो सुख दर का अखवा के क्या ना अखवा के बस जरे प्रे खाओ खल को तमें खुदे तो गोरे तासो तमाशा का वे खान दे और तो टोलो खल को जामे लड़े और दायो बल सूरत बांधे सॉरी अब नहीं देते छोड़ मैं पास देना ला पुलिस तरह वाला तो सवाल गुनादा हराम दे दमारुणो रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई कम सड़े के पर दुनिया के दखल को न सवाल कई क़यामत पर उसके बाद अल्लाह तवलाड़ी वले सफ़ी वजही मुज़अतु लहमिन पदे मख के बे वखनी दा गुनाह नारवा है और बल हदीस की राजी फ़ी वजही खुमूशन और खुदूहन और खुदूशन मख पे जख्मी भाई सवाल गुनाह ज़रूरतमंद सड़े को कि रटामा और सड़े अम्मा साइल पला तनहर खुनन सबटुल कारोबारी दी ना खैर दे पूरे में खबर कोला क्या ज़माना के सवालगरीम दासिनो वे सवालगरीम न खोड़ा वे ब्या मुझसे चलो को या डोडाइम द दजले दरियाफ्ता गुरजोला तारीख लिखी कि अहमद इब्न हंबल पखपल जुन के द दजले द दरियाफ्त कब न खोड़ किदा बदकम कब गेड़े लेते थे हालांकि कब खोड़ल उस कब पसे बसो गिरद कि लाला खोड़े दो कारा में खोड़े दल तवर से द कबानो कड़ी वाला था माला यो 2 किलो कबान बराबर का और ब्या वतवे चे मरगरी दा कबान अलाल खूरू काराम खूरू अलाल खोल काराम अब आगशी उचत के ऊपर मजीगर बदी हुई जब वो दी पसे गर्दम चे दा लाल खोल कार या कसाब न चे गो खाखले तदे तपोसो के जे कसाब का दा गो खजे दा गो लाल खोल काराम हो चले ने जान सा तगिन दा लरी बदी हुई जो दी पसे गर्दम उस्ताद अल्लाह अलखोर गोरी नो जान ले चता गोया वाला और कोरो ताला लगाया च वो जान ले लालावा गोया खो पदे मुकल्लफ न रही हलाल बखरो का हराम बखरी और द कमानो से पता लगी नो गुनाह न देता वरा वही जमन उलमा दादा तकवा खैरी मर्तबा दा कि वले गफरा को खम जे कम खेटे था हराम तली जमा वजूद के नुकसान पैदा की हराम न दे खुदा साथी दादी अहमद इब्न हंबल उस्ताद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र काहिरा के कबर दे जवर लतलिम तो मिस्र के काहिरा के इमाम शाफी कबर दे माँ पखपल दागा कबर लतलिम और कबर सरे उड़ेर ज़बरदस्त जुमात जोड़े दोस्त पर तैयार शेवी मोहम्मद इब्न सलमान तो मिस्र दौरा करे वदा जुमात अगवल मंजूर कर न काहिरे पर मकबरा की डेढ़ शख्सियात पर आते थे इमाम कुस्तलानी हाफिज इब्न हजर अस्कलानी इमाम तोहावी इमाम ज़ैलई इब्नुल हुम्माम इब्नुल हुम्माम शेख दागा ख्वा के दफन दे इब्नुल हुम्माम अगसर अखपोता खाख दे ओ चे मौका लक दाखो डेल रेज मंग साहिब द फतहुल कदीर दल चे खुदा कमेलम वर करे फतहुल कदीर बांधे पोयदलम गरान कार दे दा सड़े चे वरलम दागा द शेख प कबर कतबा लगोले व हैरान शो माता का वक्त पूरे दा तारीख नो रुस्त में बिया वकत पाकतबा की लिखली पाकतबा के ये दलता दा शेख दा पीर साहब और दा शेख और दा उस्ताद दलता इब्नुल हुम्माम रागले दलते दा कुरान शरीफ तिलावत को न तिलावत के दा आयात हुई छे मिन्ना शकीयुन व सईद मिन्ना शकीयुन व सईद बाद नेक बख्त दी बाद बदबख्त दी कि कम नेक बख्त दी जन्नत तबजे कि कम दो बदबख्त दी दोज़ख तबजी ये दा लफ्ज़ ओए दे कबर द साहिबना वाला आवाज़ वार आगे द कबर द दन्नना विले सफीना शकीयुन कुल्लुना सुआदा वी मुंग के सब बदबख्त निश्त मुंग टोल नेक बख्त यू अगर ख्वागी न याद उल कुरान शरीफ आयात लस्त ले सफीना शकीयुन कबर ना आवाज़ राजी मुंग स्पेरे न यू मुंग बदबख्त यू इब्नुल हुम्माम वसियत तो कमाल बदलता कबर का नवे जब बदलता खखेगा दस लोए काबिर पर मिस्र के प्राते दी डेढ़ वे खलाक साहिब द कसीदे बुरए लाड़ो दस्कंदरिया की कबर दे साहिब द कसीदे बुरए बुरदा ना दा बुरआ दा असल की दे पखपो बांधे शल ओ शल और द कसीदे जोड़ोले नातून ची वतवीला कसिंग जी बशीर जान तासो तनातो दा नातून बे जोड़ोल कसीदे द बादशाहान कल दे बादशाह सिफत कल दबल कल दबल कल दबल
چې کله په خپو شل شو په د اخر وخت کې فالج و او غریب او پریوت په کټ کې نو چا ورته وي د خدای ظالمه د دنیا د بادشاهانو صفتونه دې جوړ کړل او د رسول الله مبارک دې یو هم جوړه نه کړل. دی وی چې یاره واقعي پکار خو ده پکار ده. نو د شپې ماسخوتن د اوده کېدو نه مخکې د نبی علیه السلام مبارک په مدح او په صفت کې یو قصیده جوړه کړله د حضور پاک په صفت کې. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دا قبر ما دا ټوله قصیده په دیوالونو لیکلې ده. کوم ځای چې د هغه مزار دی دا ټوله قصیده په دیوال د پاسه لیکلې شوې ده. د چې زه ورغلم ما ته خو څه یاده وه او څه لیکلې وه نو داسې په خوش اوازۍ مې لږ غوندې ومروله ډېر خوند یې راکړ. نو چې دا قصیده یې جوړه کړه او دی ووایي که نه اوده شو. د شپې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغی بیا دا قصیده لږه ما ته واوروه چې دې جوړه کړله نو ورته یې واوروله. نو چې واوروله نو حضور پاک خپل څادر کوز کو په د پاسې ور واچو. بعضې حضرات دې ته قصیده برده وایي خو زموږ علما لیکي چې نه قصیده برده جدا د هغه قصیده بان السعاد ده. بان السعاد و قبل یوم مقبولو جدا ده. به هر کیف څادر یې پې چې څنګه واچو دې سار را پاسېده د حضور پاک هغه څادر پې د پاسه پروت دی. چې بیبي راله څادر د کوم ځای دی وایي دا څادر بس پرېږده وه چې څادر یې اوچت کړه په خپو خدای جوړ کړی و. څادر یې په اوږه راواچو جومات ته روان شو. بس چې جومات ته لاړ د علاقې یو لوی عالم دی د هغه قبر هملته شته د ده نه لاندې د هغه قبر دی. هغه را منډې وی او دقسې د لاس نه کلک ونیوه وی شابه ما ته هغه قصیده هغه نعت ووایه چې بېګا د حضور پاک مبارک ته ویلې دي. هم د کشف خاوند وی تا ته څه پته لګي چې ما نعت جوړ کړی دی او ما حضور پاک ته وي ته دې څه خبرې ولې وي چې تا بېګا نبي علیه السلام ته اورو او غیر د سر مبارک لقو نو زه نوم ناسته هله به دې پرېږدم چې دا ما ته ووایې. د هغه قبر هم په مصر کې دی په اسکندریه کې زه ورته تللی لوی کابر دی په مصر کې. کوه طور ته هم خدای پاک بوتلم. کوه طور د ځمکې نه 9 کیلومیټره دی بره په سر کې 7 کیلومیټر او د 9 کیلومیټره ټول په غر کې مزل دی او داسې پوړی نشته چې دا زمونږ کمې پوړی دي. غر کې تلل دی یو پوړی وړه ده او یو بله غټه ده یو وړه یو غټه یو ښکته پورته. نو ما وی چې خدایه د 9 کیلومیټره زه خو 9 کیلومیټر نشم ګرځېدی. مونږ خو د ګرځېدو بلد نه یو که نه خو چې دا لږ لږ هم لاړ شو نو سامدي راځي. دا 9 کیلومیټره به څوک وایي او د شپې 10 بجې به ځې رهبر به د سړي داسې تلیم نه شي. د الله پاک فضل و د الله کرم و هغه 9 کیلومیټره مزه الله باندې خدای وکړو او بره کوهي طور ته ورسېدو او هغه ځای چې کوم ځای موسی علیه السلام 40 ورځې چله کړې ده 40 ورځې الله تورات ورکړو هغه ځای ته خدای پاک ورسول. او چې واپس راتلو رهبر ته مې لکه دلته هغه جبل د غر کم دی چې کوم موسی علیه السلام الله ته ربي اریني انظر الیک ما ته ځان وښایه چې ده ته ووینم وی لن تراني ما لیدی نه شي ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. غر ته وګوره که په ځای ټینګ شو ته به مې ووینې. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. چې الله خپله جلوه په غر ور واچوله غر ټوکړي ټوکړی شو موسی علیه السلام بېهوشه پرېوت. ما ته یې مخامخ چې کوزېږي درته یې ښیم غر مې په سترګو ولید دا ټوکړي ټوکړي پروت دی لوی غر دی ټوکړي ټوکړي پروت دی او د کوهي طور په ویښ کې هغه اونه مې مولید هغې ته م لاړم کومه اونه کې چې الله پاک د موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي. فاخلعن علیک انک بالوادي المقدس طوا. دې ته وادي طوا وایي. 4,500 سال وشو 4.5 کاله هغه اونه اوس هم شنه ولاړه ده اوس هم شنه ده. یهودیان هم ورته دي عیسایان هم ځي مسلمانان هم ځي
دا ټول ورته دي یهودیان مسلمانان عیسایان زمونږ جومات ته بل خوا د یهودیانو عبادت خانه بل خوا د عیسایانو عبادت خانه ده لاندې د حضرت هارون علیه السلام قبر دی او د هغې نه دې خوا د حضرت صالح علیه السلام قبر نو دا اسلام آباد کې یو میټینګ و دا ذکر به کو نو دا مولانا تقی عثماني صاحب خو ډېر په دنیا ګرځېدلی دی که نه جهاد نه دی دا او مختلف کتابونه دي نو ما هغه ته وی مصر ذکر راغی نو ما ورته وی چې زه خو مصر ته لاړم کوه تور ته آپ تور کو چڑھے ہیں میں حاجی وہ سنا ہے تے وہ بہت بلند ہے میں نے کہا ما ورته 7 کلومیٹر بلند ہے اچھا میں نے ہمت نہیں کی میں تو نہیں گیا مصر میں گیا قاہرہ میں گیا وادی سینا کو گیا لیکن وہاں نہیں گیا میں الحمدللہ میں وہاں گیا ہوں وہ شجرہ بھی دیکھ چکا ہوں 7 کلومیٹر بلند و بالا وہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اللہ کے فضل سے اور پوری وادی سینا وادی تہ میں الحمدللہ میں گھوما پھرا ہوں میں ما هغه چینیم لیدلی کوم چې موسی علیه السلام ټک ورکه ورته اکاڼي له د هغې نه خدای اوه کویان جوړ کړل هغه ماته چې مجھے تو بتاؤ بیان کرو ذرا سا ما ورته ټول تفصیل ووی الحمدلله خبره مې دې پورې کوله زمارونو چې په مصر کې د امام شافعي رحمت الله علیه قبر ده او احمد ابن حنبل په یمن کې پاتې کېده هغه زمانه کې نو د استاد او شاګردان دی امام احمد شاگرد امام شافعی استاد دواړه استاد شاگردان دي امام احمد ابن حنبل د قرآن شریف د مخه د یو بادشاه د لاس نه دورې وخوړې او بېهوشه شو بادشاه ولا لاسونه متړل خپې مولا وتړلې او په درو یو 14 دورې بعضې کتابونو لیکلي او بعضو یو کم 10 په دې درو هغه ډېره اوږده قصه ده موږ یې ختم بخاري کې بیانو نو بېهوشه شو شاگردانو چې کله کور ته یوړو هوش کې راغی امام شافعي ورته سوال جواب ولېږه وی احمد ابن حنبل به کوم کمیس کې چې تا د قرآن شریف د مخ حوال خوړلی دي دا ماته راولېږه دا علما پې پوهېږي مسله د خلق القرآن په دې جګړه وه امام احمد دا اوس زمونږ د استادان شاګردان شاګرد د استاد ډېر قدر کوي دیني شاګرد چې که نه زمونږ د مدرسو دا د استاد ډېر قدر کوي دا ستاسو د سکول دا دومره قدر نه کوي سکول دا نه کوي دا هم کوئ ښه د سکول د استاد هم قدر کوي د کالج د لیکچرر او پروفیسر هم قدر کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل جومات کې ناستو یو سړی تېر شو پاسېد ورته چا ورته صاحب د دې سړي ته ولې پاسېدې وایي ده نه مې یو مسله زده کړې ده وی دا خو زمیندار کاکا دی دلې څه مسله زده کړې ده وی یو ځل ډېر راغلی و درس کې زما ناستو نو د سپي ذکر راغی چې سپی به کله بالغ کېږي وی طالبانو ما نه تپوس وکړ مې ما ته خو دا پته نشته چې سپی به کله بالغ کېږي وی دی بابا وی ما ته نښه معلومه ده مې بابا جي څه نښه ده وی چې کله سپی بوتیازې کوي دیوال ته خپه اوچته کړي دا بالغ او چې دیوال ته خپه نه اوچته کړي دا نابالغ وی دا مسله مې هلکه بشیر جانه ته خو بالغ یې که نو دا مسله مې رده نه زده کړې ده دا زما دغه دی که نه یار زما په ویړه دنیا کې دغه یو مرید دی بل نشته او د دم په ویړه دنیا کې دغه یو پیر دی بل نشته خیال دی راغی دا جذباتي دی نه موږ یارېږو الحاصل زما رونو وي دا مسله مې ده نه زده کړې یو ځل نی ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناستو نی ته وی سر راله وخرایا چې کېناسته اوس نی چې ولا سر خریو که نه نو نی خپل ښې طرف لګیا دی خرې نو چې د نی ښې وي نو دا چې کوم ورته ناست د هغه ګس راځي خیال مو کړی دی لکه دا ماته ناست دی نو چې زه د خپل ښې ته ته لږ ودرې که نه ولا مسله دوی ته ښیم چې زه اوس دله سر خریم مثال پته وه نو چې زما ښې وي د ده به کوم طرف وي زما ګوره دا ښې دی که نه دا زما ګس دی د ده به ګس راځي نو اوس هغه نی د خپل ښې لاس ور مخکې کو د امام صاحب خو ګس طرف و امام صاحب ورته وي نه زما ښې طرف مخکې کا ولې حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک حجة الوداع کې سر خریو نو حالق له ښې طرف ورکړی نه یې ته وي زما ښې وخرایم نه یې ورته وي نه ستا خو به ښې شي ټیک ده خو زما به ګس شي زه ولې ګس مخکې کوم بیا خدای جګړه جوړه شوه انیانم عجیبه دی امام صاحب رسول الله مبارک مخکې ښې طرف نه یې ورکړی دی چې زما ښې طرف وخرایا نو ته ماله سنګ نه یې ورته وي بابا په بل چا خرایا زه به زما ستا ښې سره تعلق څه دی زه چې ډوډۍ خورم په خپل خلاص به خورم که ستا په خلاص به خورم
زه چې جومات ته ننوځم خپله خپې مخکې کوم که ستا تا سره زما څه کار دی که ستا ګسي که هغې سره کار نشته زه به خپل ښي ته ګورم هغه وایي خپل ته ګورې خو د شریعت خلاف راځي سره جګړه شو امام صاحب مسله مې نه زده کړه څنګه نه یې ورته ویل چل به وکړو ستا به هم ښه شي زما به هم ښه شي ستا به هم ښه شي زما به هم ښه شي امام صاحب ورته وایي دا به څنګه وي خو امام صاحب حدیث ته نه دی معلوم اگر چې هغه حدیث نو مقوله ده خو خیر حدیث ته نه دی معلوم وی څنګه حدیث دی وی تا نه دی چې خیر المجالس مستقبلت به القبله چې بهترین مجلس هغه دی چې د ټولو خلکو مخ قبلې ته بهترین مجلس هغه چې ټولو خلکو مخ ته قبلې ته نو ته قبلې ته مخ کده به د شاته کېنم ستا به هم قبلې ته مخ شي زما به هم شي نو زما به هم ښه شي ستا به هم ښه شي سر به دله وخورې په خبره خو رسېدی که نه امام صاحب مخکې که هغه قبلې ته مخ کړی نه یې شاته ودرېد نه یې هم قبلې ته مخ کړی د امام صاحب هم ښې شو د نه یې هم ښې شو امام صاحب دا مسله مې نه واورېده نه مې په دې کې استاذ د استاذ به قدر کوي احترام عزت به کوي ښه د استاد خبره مې نه پورې کوله زما رونو چې هغه استاد امام شافعي صاحب رحمت الله علیه هغه پسې استاد یې راولېږه هغه د مصر نه یمن ته ورته وی کم کمیس کې چې د قرآن شریف د مخه تا وال خوړلی دي دا کمیس ما ته راولېږي بس هغه کمیس اونغښته او قافلې له یې ورکړه استازي له او هغه له یې ولېږه مصر ته امام شافعي صاحب چاته وي په دې کمیس څه کې وی دا مې په کار دی کمیس شافعي صاحب ښه مدیدار په خپلو لاسو ووینځه صفی کړه او ځان سره یې سنبال کېښود او چې کله امام شافعي وفات کېده نو وصیت یې وکړه وایي چې ما له غسل راکړې او کفن راکوې د کفن لاندې زما په سینه دا کمیس ور واچوې ما نه به الله تپوس کې محمد ابن ادریس شافعي څه دې راوړي دي ما سره څه دي چې زه الله ته ورپېښ کړم څومره لوی خلک دي هغه امام شافعي چې د مکې نه مدینې ته تللی دی د امام مالک شاګردی له 14 ورځې په لاره مزل کړی دی په 14 ورځو کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی دی 16 दिन में 16 मरतबा कुरान हकीम ख़त्म किया है मक्का से मदीना जाकर امام مالک شاګردی له دی هغه امام شافعي رحمت الله علیه وی ما سره څه دي زه به الله له څه جواب ورکوم الله اسم نشته خو ځان نه پس مې یو شاګرد پرېښی دی د حدیث استاذ دی هغه د قرآن د مخه په یو کمیس کې وال خوړلی دي په هغه کمیس ته هغه وینه پروتې ده پروردګار هغه کمیس پې سفارش کې راوړی دی په ما د دې د برکته رحم وکړه هغه کمیس چې په کم کمیس د قرآن د ستړي وینه پروتې ده د قرآن په باب کې په واله شوي سړي وینه پروتې ده د هغه کمیس دونه قدر احترام کومه سینه کې چې قرآن پروتې ده هغې به احترام یې کوي او کم ملا صاحب چې د قرآن خدمت کې رښتیا ووایه خیرونو علماو به قدر کوي حافظانو به قدر کوي قاریانو به ډېر قدر او ډېر احترام به ساتي نن دجالي فتنه راوتې ده زه دې موبایل ته دجالي فتنه وایم حقیقت دا یې دا د دجال فتنه ده نن بې دیني ټوله په دې خورېږي نن کوټه کې سړی ناست دی په کوټه کې بله ورځ په کوټه کې سړی ناست دی ما ته چا ویډیو ښوله ږیره یې هم خریدې ده برېت یې هم خرید سر یې هم خریدې دی عربي سړی دی په کوټه کې ناست دی او په کوټه کې دعوه کوي زه پیغمبر یم لګیا دې شعر کېږي یو ته شعر کوي خدای ته وګورئ دا څه کوئ داسې پوسټ ته له راشي موتیانې پې د پاسه وکړه داسې پوسټ ته له راشي لاړې پې د پاسه وتوکه دا پوسټ شعر کې زما حدیث دا شکل ته وګوره مړه کدو بوتله شکل دې د سړو نه دی په هغې کمنټس هم مه لیکئ دا ختموئ څومره چې درنه کېدي شي دا ختموئ دا ډیلیټ کوئ دا مه خپروئ بل پوسټ په دغه ځای نه راشي په امام ابو حنیفه د پاسه اعتراض به کړي بس پوسټ په دغه ځای نه راشي د رسول الله مبارک په حدیثو به اعتراض کړي بل په هغه ځای نه راشي په امام بخاري به اعتراض کړي بل باغه د راشي په مدرسه به اعتراض کړي بل باغه د راشي په پټکی به اعتراض کړي بل باغه د راشي بولا پسې به کندل شروع کړي موږ ټول اخواله موږ یو مسلمانان ټول وای الحمدلله شوق سره وای الحمدلله موږ له خدای ایمان راکړی شوق سره وای الحمدلله موږ له خدای عظیم پیغمبر راکړی دی موږ له الله عظیم کتاب قرآن شریف راکړی دی موږ له خدای په سینه کې ایمان اچولی دی دا الله فضل د ما څه دی هیڅ هم نشته
یمنون علیک ان اسلموا رسول الله مبارک تعالی قرآن کی وی خلق و بته احسان چي زه مسلمان زه مسلمان زه مسلمان اسلام د عمل نوم دی زمونږ کوم زه روجا احسان اړي قل لا تمنوا علی اسلامکم دا پوهه که چې ما ته دا مو چې زه اسلام مسلمان وما د احسان مر اړوه بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان الله وی زما احسان قبول کا چې د چین او د روس دا سرخ سپین می پریخي دي او تا تو رنگلیله می پسینه کې ایمان اچولې بل الحمدلله یو سره الحمدلله که مونږ چین کې پیدا وي چین کې مونږ به کافر خدای به نه منه که مونږ امریکا کې پیدا وي مونږ به عیسی علیه السلام ته د خدای زوی که مونږ روس کې پیدا وي مونږ به خدای نه منه مسلمان ملک کې د مسلمان مور او پلار نه او چې پیدا شو په اسم نه پوهېدو غوږ کې بانګ او ښي غوږ کې اقامت او چې په پوهېدو د جومات نه بانګونه الله اکبر دا د خدای پاک فضل او کرم دی که نه دی چې دونه الله په ما فضل او کرم وکړو نو زه به خدای خفه کوم که خوشحالوم به وایه که نه وایه ولې جنت چا سره شوق سره وایا نور شوق سره وایا دوزخ چا سره جون چا سره مرگ چا سره عزت چا سره ذلت چا سره بچی چا سره راکای بسوک اخلی بسوک بیماری بسوک راولی لرکای بسوک خبره ختم دا خدای به خپه کو که خوشحاله وبه نو خدای په دې خپه کېږي چې د خدای دین درته څوک بیانوي او ته هغه پسې کنځلې کوې قسم په خدای خپه کېږي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب الله وی زما دوست سره چې ته جګړه کې ما د طرف نه لاله جنګ قسم په خدای جومات ته سپک ګوره الله خپه کېږي د ګیرې او د پټکي بې عزتي کې قسم په خدای خپه کېږي حافظ او ملا ته سپک ګورې قسم په خدای خپه کېږي قسم مې راته